نن ورځ زه غواړم تاسو ته درې مهم شیان وښیم. شیټ په انګریزي کې صفحې ته وایي. په اکسل کې په دغه ځای کې که چیرې تاسو متوجه شئ د دغې اکسل د صفحې په پای کې دلته یو ځای دی شیټ 1. تاسو د دغه جمع په علامه باندې چې کلیک کړئ تاسو کولای شئ چې نور شیټونه یا نورې صفحې جوړې کړئ. صحیح شو؟ تاسو کیدلی شي چې ډېرې صفحې جوړې کړئ. د شیټ نوم هم تغییرولی شئ. که چیرې په دغه باندې تاسو چپه کلیک کړئ چپه کلیک باندې په دغه ځای کې رنیم دلته ویلی شئ چې مثلا جدول. صحیح شو؟ تاسو کیدلی شي د دغې دومې صفحې نوم هم تغییر کړئ د دې نوم حاضري کیږدئ. صحیح شو؟ تاسو کولی شئ چې د دغې صفحې رنګ هم تغییر کړئ. نو که چیرې په دغو اوله صفحه باندې چې موږ د جدول په نامه جوړ کړی دی په دې باندې چپه کلیک وکړئ. چپه کلیک مو چې پرې وکړ دلته تاسو کولی شئ چې په دغه ځای کې د ټاب کالر انتخاب کړئ. کوم رنګ تاسو ورکوئ مثلا سور رنګ او حاضرۍ ته د ټاب کالر به انتخاب کړئ مثلا دو ته آبي رنګ ورکوئ. صحیح شو؟ دا تاسو انتخاب کړئ. دا یوه مهمه خبره. دوهمه موضوع چې وه هغه د کاپي تاسو شارټ کټ یې چې دی هغه کنټرول د کنټرول جمع سی. که چیرې تاسو کنټرول جمع سی ووایئ نو دغه ځای کاپي کیږي. البته مخکې د کاپي کولو نه باید تاسو انتخاب هم وکړئ چې انتخاب ته په انګریزي کې سلیکشن وایي. سلیکشن نو د دې په خاطر باندې چې سلیکشن وکړئ تاسو باید کنټرول ای ووایئ. کنټرول جمع ای. کنټرول جمع ای چې ووایئ تاسو غونډ انتخابولی شئ. مثلا زه اوس په دې ځای کې کنټرول ای وایم دا یوازې دغه ټکسټ چې په دغو سیل کې دی دغه یوې خانې ته سیل وایي په انګریزي کې. نو د دغه یو سیل انتخاب کوئ. مګر زه غواړم چې دا ټوله صفحه انتخاب کړم. صحیح شو؟ ټوله صفحه انتخاب شوه. پیسټ دغه شی چې موږ مخکې کاپي کړی دی یا کنټرول سی باندې مو استفاده کړې ده هغه په یو بل ځای کې سره ایښولو ته وایي. نو لنډه او یا شارټ کټ یې کنټرول جمع وي دی. صحیح شو؟ نو راشئ اوس د دې په خاطر باندې چې موږ دغه جدول ته نه انتخابوو چپه کلیک به ورڅه ونیسئ او چپه یا راسته خواته به دغه خپل ماوس یا کیبورډ باندې به دا کش کړئ. صحیح شو؟ دا ځای د موږ انتخاب شو. نو اوس به کنټرول جمع سی ووایئ. کنټرول جمع سی چې ووایئ موږ دا وړو د حاضرۍ صفحې ته. د حاضرۍ په صفحې باندې به کلیک کړئ. په هر ځای کې مو چې غوښتل په هغه سیل انتخاب کړئ. مثلا موږ غواړو چې په اول سیل کې دا واچوو. بیا به کنټرول وي ووایئ. کنټرول وي مو چې ووایئ عین هغه جدول مو چې هلته جوړ کړی و دلته مو هم کاپي کړلی شوی. تاسو کیدلی شي چې نور مواد هم د دې څخه انتقال کړئ. مثلا دغه درې فرمولې دي موږ غواړو چې دغه درې فرمولې هم هلته ایسو. کنټرول سی به ووایئ او دا به راشئ درېیمه صفحې ته به ایسو. په دې ځای کې به دلته ولیکو شارټ کټس. صحیح شو؟ شارټ کټ مو چې ولیکه لاندې سیل ته به راشو کنټرول وي ووایو. د دې په خاطر باندې چې موږ شارټ کټ ولیکه هغه کاپي شوی نه دی. نو موږ بیرته راشو اولې صفحې ته کنټرول سی به ووایو او بیرته به لاړ شو درېیمې صفحې ته دلته به کنټرول وي ووایو. د موږ ټول هغه شارټ کټونه مو چې استفاده کړل هغه دلته راغلل. په بل درس کې به موږ کوښښ وکړو چې نور شارټ کټونه هم زده کړو. په هر اندازه باندې چې تاسو شارټ کټونه ډېر زده وي په هماغه اندازه باندې تاسو کولی شئ په اکسل کې تیز کار وکړئ.